سلامونه. د ولسمشر سلاکار معصوم ستانکزی وایي لویه مشورتي جرګه دا واک نه لري چې حق الابدي بندیان آزاد کړي. او په وینا د طالبانو په 400 بندیانو کې بهرني وګړي نشته او دغه کسان په وژنو، برمته کولو او د نشهیي توکو په قاچاق تورن دي. العربیه هوایي شرکت کابل ته الوتنې پیلوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت وایي چې اماراتو حکومت کامیر شرکت ته هم د الوتنو اجازه ورکړې ده. د چابهار بندر چارواکو د افغانستان له خصوصي سکتور سره هوکړه لاسلیک کړې. د هوکړې له مخې ایراني چارواکو افغان سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د سوداګرۍ د اسانتیاو او امکاناتو په برابرولو کې به همکاري ورسره کوي. د ننګرهار د مابس مدیر عبدالولي حسارک پر مابس د تیرې ورځې له برید وروسته له دندې ګوښه شوی. د والي ویان وایي چې د نوموړي پر ځای صالح محمد شیرزی د مابس نوی مدیر ټاکل شوی دی. او د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د تازه سروې له مخې 10 میلیونه کسان پر کوویډ-19 ناروغۍ اخته شوي چې د ټول نفوس 1.5 جوړوي.